د بشر حقوق هم نو مورېدلی چې په بندیانو باندې ګرځي، د هغو پوښتنې کوي، په هغو کومې سختیانې هغه د هغو اسانتیا لارې زمینې به برابروي. نو هسې نوم یې و خو ما ته خپله تر اخره پورې مو نه لیدل چې دوی راغلي له چا نه یې پوښتنه کړې مثلا د تاسو یا څه چې ضرورت وي، څه ته حاجت وي. په موږ باندې خو داسې حالات هم راغلي دي په بګرام کې، په تنه په ما نه دا ټولو بندیانو راغلي دي چې بیخي اوبه په موږ بندې ولې، یعنې اودس به م په تیمم به م وهه او زیتي به مونځونه به م کول، اودسونه به م کول. 2 ورځې بعد 3 ورځې بعد بیا یې تشناب اوبه راخوشي کړلې. نو داسې ظلمونه ول، وحشتونه ول. نو بشر حقوق چېرته وو؟ چېرته یې پوښتنه وکړه؟ چا نه یې وکړله؟ یعنې داسې ظلم او وحشت به ورسره کېده چې هغوی به ویل چې په اول د ابتدا کې چې کله موږ زندان ته راوړلو، یوه کمپله به راسره وه، په همغه به موږ بالښت هم و، همغه به د موږ د جې اوارېدلو به هم و، همغه به په ځان اچولم هم. نو وروسته بیا چې د بندیان کوم خصوصي ول، کوم پاتې ول، د هغو کمپلې وې، موږ بیا له هغو نه استفاده کوله. یعنې د هغوی د ظلم او د وحشت چې کوم ورسره سوی و چې هغه ما کوم ولید، د هغو مې کوم واورېده، یعنې ما نه خپل ظلم او وحشت دا شیان ټول